ګرانو ملګرو سلام او ښې چارې. د پښتو لیک لوست دې ویډیو کې نن موږ او تاسو پر غین خبرې کوو. ګورئ دا غین دی. غین الف شین. غین الف سره یو ځای کیږي او شین څنګ ته ورسره لیکل کیږي. څه ترې جوړ شو؟ غاښ. چې څوک یې غاښ او څوک یې غاښ وایي. دا غاښ دا ده. غاښونه غورځېږي بیا سپوږمۍ ته اچوي بیا بوټي چې وکوي چې بیا غټېږي. اریا وایي چې غاښ غورځي بیا چې لمونځ کوي بیا غټېږي. مطلب به یې دا وي چې کلنۍ وي غاښ دې غورځېږي هغه وخت کې په لمونځ هم درېږي. خو که له غاښ نه غاښونه جوړو اوس امن دا زه یمه ته هم راځې ښه. واو نون هې دلته ورسره یو ځای کوو. ګورئ شین سره څه راځي؟ داسې شین راځي داسې واو ورسره لیکل کیږي. څنګ ته نون او هې لیکل کیږي. څه شی سو؟ غاښونه. غین دی. د الف په ځای واو لیکو. دلته شین لیکو. شین او ورسره هې لیکو. غین او واو به څنګه کوو؟ یو ځای لیکو. شین او هې هم څنګ ته ورسره راځي. څه ترې جوړیږي؟ غوښه. پښتو متل ته وایي غوښه د خدای خوښه. نو غوښه سوه. غین دی واو دی او ری ده. غین او واو څنګه کیږي؟ یو ځای راځي. ری ورسره څنګ کې لیکل کیږي. غور ترې جوړیږي. غور چې د افغانستان یو مرکزي ولایت دی. خو که له غور نه غوره جوړوو څنګ کې به د ری سره داسې هې ولیکو. څه به شي؟ غوره. غوره چې په یو څو شیانو کې ممتاز شي ته هم وایي. او غوره بیا زموږ لهجه کې هغه کس ته وایي چې لا ته خو نه وایي خو چې مثلا ښه وخت یې تېر کړی وي د پخواني وخت خبرې کوي وایي پلانی ډېرې ښې غورې کوي. او له غور نه غورځنګ هم جوړولی سو. ځې نون ګاپ ورسره لیکلی سو. غورځنګ چې مومنټ یا تحریک ته وایي. دغه کلمې سوی تاسو کولی سئ چې نورې هم ترې جوړې کړئ. مثلا غور ده که دلته ری ورکئ غین او ری به یو ځای سي د واو په ځای. بیا واو او ری به یې څنګ ته راسي. څه به ترې جوړ شي؟ غرور. غرور لویي ته وایي. لویي. لویي بیا تکبر ته وایي. لویي زموږ لهجه کې تکبر ته ویل کېږي. تر درس ویلو مخکې پښتو زده کړه فیسبوک پاڼه خوښه کړئ او یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. له بهر میشتو پښتنو سره یې شریک کړئ. غزا نور زما فیسبوک دی او د غزا نور هم زما ټویټر دی. غور. غور دا افغانستان یو منځنی ولایت دی. او آریا په خیر راغلی. غور د افغانستان یو منځنی ولایت دی. غور کې ژمی هوا ډیره یخه
وی. وی. شاباس. دا ماته یاد ده. ګورئ غور کې ژمی هوا ډیره یخه وي. سړه ده. سړه ده. غور د افغانستان یو منځنی ولایت دی. منځنی یعنی مرکزی، پښتو کې مرکزی ته منځنی وایي. اوس مون ښه راغلاست. غور کې ژمی هوا ډیره یخه وي. تاسو دا کلمې بدلولی سئ، ویلی سئ چې غور د افغانستان یو منځني په ځای وایي لرغونی. غور سره د غوریانو کیسې هم سړي ته یادېږي چې لوی راج یې تېر کړی ده په سویلي اسیا کې، واکمني یې وه. غور د افغانستان یو لرغونی منځنی په ځای څه شی لیکل کېږي؟ لرغونی. که خپله نه پوهېږي چې لرغونی څنګه لیکل کېږي، د بل ملګري نه تپوس وکړئ. ووایي غور کې ژمي په ځای دوبی هوا ډیره لرې کې ولیکئ نرمه وي. یا مثلا لیکلی سئ غور کې ژمی هوا ډیره سړه وي. د یخې په ځای څه ولیکئ؟ سړه. دا کلمې تاسو ځان سره لیکئ او ورباندې سوچ کوئ. مثلا د غور په ځای یو بل ولایت ولیکئ، بامیان ولیکئ، غزني ولیکئ. بیا همغه په حساب خپلې جملې او کلمې سره یو ځای کړئ. ښه وخت ولرئ.